په دې وروستیو کې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني او مرکه کړې بیا خبرې خو ډېرې کړي خو یو ځای کې وایي که زه نه وای وتلی نو زه وژل کېدم پلان زما د مرګ و رښتیا اسلامي امارت داسې کوم پلان لرلو که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي خو هغه تاسې وینئ هغه دې ناست نه دي هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي کوم مشکل ورته پیښ شوی دی یعنی دا خبره غلطه ده نه دا بیخي حقیقت نه لري دا موږ چې خدای پاک د افغانستان تر سر او تر پایه باندې په دې باندې موفق کړلو چې الله پاک یو داسې ښکاره نصرت و مدد وکړي یوازینی دغه وجه وه چې زموږ امیر المؤمنین یو داسې عفه وکړله که هغه باچا و که ګدا و که هر څوک و په دغه اداره کې زموږ د طرفه ورته عفه نو موږ به څنګه یا اشرف غني وژلی یا بمبل وژلی موږ عفې ته ژمن یو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته څه و هغه زموږ ټول مجاهدین ورته ژمن وو